بسم الله الرحمن الرحیم. درازدار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه د فضل سبحان سلام او نیکی هیلې قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، د خپل بیاض نه د 15 اشعارو مختصر غزل ستاسو په خدمت کې پیش کوم. په فني توګه په یو غزل کې کم نه کم 15 اشعار پکار دي او زیات نه زیات 14 شل او یا چې ترسو د قاری ذوق او د سامعینو سماعت خوشاله. حق خبره دا ده که کلام خیستا او بیان ژوندی وي نو 50 اشعار هم کم دي، او که شعر د اثر نه او لهجه د تاثیر نه خالی نو 2 شعرونه هم لوی بوج دی. څومره چې د ځمکې تنابونه راښکوده شوي دي، دومره د اوریدونکو د سماعت توان هم کم شوی دی. ځکه زه وایم چې د 80 صفحو نه زیات کتاب لیکل نه دي پکار، او د 15 منټو نه اوږد بیان یا ویډیو جوړول بندستړی کړي. خوشحالۍ په زړه چاودونکې د اختر دی را په غاړه، خوشحالۍ په زړه چاودونکې د اختر دی را په غاړه، ستړې لارې ستغې د سفر دی را په غاړه. وخت بې حسه د زړګیا، بخت بې وسه د زړګیا، وخت بې حسه د زړګیا، بخت بې وسه د زړګیا، دا ټکرې چې ماښام دي دا سحر دی را په غاړه. چې د جبر په ماحول کې مو رواج د صبر خپل کو، چې د جبر په ماحول کې مو رواج د صبر خپل کو، په سجدو به اوس خلاص نشو در په در دی را په غاړه. او د هوس په دنیاګۍ کې د احساس دولت چې ډیر شو، د هوس په دنیاګۍ کې د احساس دولت چې ډیر شو، ډیر غریب شوم کچکولونه د هر درد دی را په غاړه. او تیر وختونه نور څه نه وو بس داغونه د ځیګر وو، تیر وختونه نور څه نه وو بس داغونه د ځیګر وو، ډیر داغونه لا فضله د ځیګر دی را په غاړه. او خوشحالۍ په زړه چاودونکې د اختر دی را په غاړه، ستړې لارې ستغې د سفر دی را په غاړه، د سفر دی را په غاړه. ګرانو ملګرو، د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا لپاره دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ. ډیره مننه.